بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست د سی پلس پلس ویډیوز ته او په دې ویډیو کې موږ تاسو په انلاین فنکشن باندې کار کوو. نو ملګرو راځو سلایډز ته. لکه څنګه چې په زړه ویډیو کې موږ تاسو په سټاټیک کیورډ باندې خبره وکړه او د سټاټیک کیورډ په اړه کې تقریبا یو سیریز دی او څو ویډیوز موږ جوړ کړي او هغه زموږ د یوټیوب چینل باندې الریډي اپلوډ شوی دي. نو په دې ویډیو کې موږ تاسو په انلاین فنکشن باندې کار کوو. ملګرو که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل د ظریف بهادري په نوم باندې حتما سبسکرایب کړئ او د دې ویډیوز خپل ملګرو سره شیر کړئ. د کې موږ سره د پایتون ویډیوز د مکمل او داسې د جاوا سی پلس پلس او انډراید اپلیکیشن مکمل ډیولپمنٹ تاسو په پښتو کې لاس ته راوړلی شئ او د سره سره تاسو زموږ د یوټیوب نوی چینل چې د زی کوډ په نوم باندې د حتما سبسکرایب کړئ. د دې ویډیوز چې ملګرو هغه ټول په انګلیسي ژبه دي او ټول مکمل انډراید اپلیکیشن ډیولپمنٹ دی. نو که تاسو کې څوک انډراید اپلیکیشن ډیولپمنٹ خواهشمندان یې هغوی کولی شي دغه چینل هم ځان سره سبسکرایب کړي. دا هم زما خپل چینل دی خو د دې چې کوم څونه ویډیوز دي هغه ټول په انګلیسي ژبه باندې دي. نو ملګرو راځو خپل سلایډز ته او دلته موږ تاسو په انلاین فنکشن باندې خبره کوو. که دلته تاسو وګورئ ملګرو ما څه ناڅه لیکل کړي دي. ویلي مې دي چې calling a normal function causes overhead. چې کله هم تاسو په خپل پروګرامینګ کې یو نارمل فنکشن ولرئ نو هغه چې کله هم تاسو کال کوئ نو دا تاسو ته overhead کاز کوي. ملګرو overhead نه مطلب څه شی دی؟ دلته مې تاسو ته لیکلي چې jumping from one point to another and jump back to its previous point. د په باره کې به زه تاسو ته پریکټیکل وښیم. مثلا دلته به راشم اول به څه کار وکړم، یو نوی فایل به واخلم ملګرو او دې کې به زه څه وکړم چې هاش انکلود به کړم دا IO stream. صحیح دی ملګرو؟ هغې نه پس به زه واخلم چې using name space std مې واخیسته. صحیح دی؟ او همدغسې به زه لاندې راشم دې ځای کې به ورته وایم چې ماته ته یو فنکشن جوړ کړه. اول به زه مین فنکشن واخلم دې ځای کې قوسواس او بند او دې ځای کې به زه اوس ورته وایم چې ته ماته void یو ډسپلی فنکشن جوړ کړه. ډسپلی او د دې فنکشن کار د شوی چې دلته دی به زه ورته وایم چې ما سره څه کار وکړه، دا د صرف سی آوټ کوي ماته hey this is display function display normal function دا ما سره ډسپلی یو نارمل فنکشن دی. صحیح ملګرو؟ اوس چې کله هم دغه فنکشن زه کال کوم نو زه مجبور یم چې لاړ شم خپل مین پروګرام ته او په مین پروګرام کې مثلا ما سره فکر وکړه چې لس لاینه کوډ دی. زه به ورته وایم سی آوټ هاي، زه به صرف وایم چې هاي او هغې نه پس مې انډل واخیسته خلاص. دا ما سره یو لاین شو. همداسې فکر وکړه چې ما سره کاپي زه به څه کار وکړم، دا به کاپي کړم پیسټ نو تقریبا څو لاینونه کوډ ما دلته واخیسته. دلته کې اوس زه غواړم چې دغه فنکشن کال کړم. نو کمپایلر څه کار کوي؟ دې راځي ملګرو دا لاین ایگزیکیوټ کوي، بیا کمپایلر دا لاین ایگزیکیوټ کوي، بیا کمپایلر دا لاین ایگزیکیوټ کوي، دریم لاین. هغې نه پس ګوري چې دلته تا څه کار کړی دی، دلته کې تا ډسپلی فنکشن کال کړی دی. نو څه کار وکړي؟ دلته راشي کمپایلر دې ته چې هغه وګوري چې ډسپلی فنکشن کال شوی دی نو دې ځای نه کمپایلر اتومات جمپ کې دلته راشي. دې ځای کې څه کار کوي؟ دا به تاسو ته پرنټ کړي چې کله د دې باډي خلاص کېږي د دغه نارمل فنکشن باډي چې کله خلاص شي نو بیا راشي اتومات بیرته کمپایلر دلته پرنټ کړي او دلته کې ډسپلی هاي بیا چې کوم دی بیا دلته کې فار ایگزامپل تا ډسپلی بیا کال کړی دی. صحیح دی؟ نو تا دلته ډسپلی دوباره کال کړ نو چې دلته پورې کمپایلر راشي بیا ګوري چې ډسپلی کال شوی دی، بیا کمپایلر د دې نه اتومات جمپ کې دې ته راشي او د دې خپله باډي چې کله راشي دا تاسو ته ایگزیکیوټ کړي. دلته که خدای دې وکړي چې یو لاین که لس لاین نو هر یو لاین بیل ته څه کار وکړي؟ دا ایگزیکیوټ کړي. هغې نه پس بیرته راځي جمپ کوي دلته، یعنې کمپایلر چې دی دې ته وایي اوورهیډ. د یو ځای نه جمپ کول لاړ شي فنکشن ته، فنکشن چې کله خلاص شي بیرته به جمپ کړي خپل مین پروګرام ته نو دې ته وایي اوورهیډ. دلته تاسو وګورئ ملګرو په دې سلایډز کې ما دغه په دې شکل تاسو ته ښودلی دی چې دلته زما لاینونه دي. هغه چې کله تاسو ته مای فنکشن راورسېږي نو جمپ به کې لاړ به شي، د فنکشن باډي به مکمل تاسو ته ایگزیکیوټ کړي. هغې نه پس بیرته راځي تاسو فنکشن ته او دې ځای نه کنټینیو کوي لاندې راځي. نو دا دی ما ته دې ته وایي کنټرول ټرانسفر چې کوم ځای نه یعنې ستاسو کمپایلر چې کله جمپینګ کوي. صحیح دی که نه؟ د دې کنټرول ټرانسفرینګ کوي. دا کم کرسر یا دغه کمپایلر چې کله جمپینګ کوي دې ته وایي کنټرول ټرانسفر. او اوورهیډ چې ته وایي اوورهیډ نه مطلب دا دی چې دې ځای جمپ که الته کوډ ایگزیکیوټ کړه او بیرته جمپ کړه خپل مین پروګرام ته. دې ته اوورهیډ وایي. همدغه دی چې ستاسو پروګرام چې کوم دی ملګرو دې سره نسبتا د دې ریزلټ چې کوم دی د دې سلو وي. خو که چیرې تاسو سره یو فنکشن انلاین وي نو هغې کې بیا څه شی وي؟ هغې کې بیا داسې حساب وي چې هغه چې کله هم فنکشن راشي نو کرسر جمپینګ نه کوي، مکمل هغه کوډ راواخلي ځان سره یو ملته کېږي او همدغه ځینې د هغې جنریټینګ کوي. مثلا ګورئ دلته به زه راشم
کچېرې ما سره احیانا دلته یو بل فنکشن void show په نوم باندې صحیح دی ما سره یو فنکشن دی د هغې نوم دی void show او دلته کې څه کار دی دې کې به زه ورته وایم چې سی آوټ که ماته او دا ګورې دا اوس نارمل دی ملګرو تاسو ګورئ په دې کې ما تاسو ته ویل دي تاسو به انلاین استعمالوئ که چېرې دغه فنکشن ما سره انلاین شي زه به راشم دلته ورته وایم چې دا ما سره انلاین فنکشن انلاین void show دی او دلته کې زه راشم ورته وایم چې hi this is show inline function ده صحیح ده inline صحیح ده دا مې واخیسته او خلاص پرېږدو کې چې دې کې یو لاین دوه لاین یا لس لاینه کوډ وي نو هغه ټول به په دې کې پروت وي ملګرو چې کله هم دې ځای کې مثلا زه د ډسپلی په ځای باندې اوس زه شو کار کوم نو شو مې واخیسته قوس واس قوس بند صحیح ده که نه او دلته هم ما شو واخیسته قوس واس قوس بند صحیح ده شو قوس واس قوس بند نو اوس ملګرو ګورئ کمپایلر دلته څه کار کوي کمپایلر به راشي دې ځای نه به تاسو څه کوي پرنټینګ به وکړي سی آوټ او بیا سی آوټ او بیا سی آوټ او بیا شو راغی نو چې کله دلته راورسېده دې ځای نه اوس کنټرولر چې دی یا کوم چې کرسر دی هغه جمپ کوي دلته نه ملګرو څه کار کوي د دې چې کوم کوډ دی د هغې یو کاپي انټرنلي راواخلي ځان سره یعنې لاجیکلي د دې کاپي راواخلي مکمله دلته ځان سره کړي په دې ځای کې سپوز دلته به زه دوه قوسه داسې په دې شکل باندې واستم نو د دې چې څومره باډي ده هغه به اتومات خپله راجع کړي او دلته به یې ځان ته انټرنلي واخلي هغه موږ ته ښکاري نه خو کمپایلر دا کار کوي هغه ځان سره دلته کړي نو دې ځای نه بیا د هغې څه شی کوي دې ځای نه د هغې اکزیکیوشن شروع کوي دغه کوډ دلته مکمل ځان سره کړي د هغې اکزیکیوشن شروع کوي چې کله د دې کوډ خلاص شو د دغه فنکشن کوډ خلاص شو همدغه ځای نه کنټینیو کوي لاندې راځي دې لاین ته ځي هغې نه پس دې لاین ته دې لاین بیا چې کله دا فنکشن راځي نو د دې بیا مکمله کاپي راواخلي دلته کړي نو دې نه مطلب دا شو چې کله هم یو فنکشن انلاین شي هغې کې بیا چې کنټرول ټرانسفر نه وي ملګرو صحیح دی نو یې کې کنټرول ټرانسفر نه وي نو دلته ګورئ نو کنټرول ټرانسفر او همدغه وجه چې ستاسو پروګرام لږ فاسټر وي چې کله هم یو فنکشن انلاین شي نو ملګرو بیا تاسو فنکشن چې دی هغه بیا فاسټر وي صرف همدغه د دې مکمله چې کومه سټوري ده هغه په دې شکل باندې چې inline functions make the programmer faster but it also grab the whole code of a function and just paste logically in your main file where the inline function is called مګر دا مکمل د دې سټوري په دې شکل باندې دا اوس که راځئ تاسو دلته څه کار کوئ دا پروګرام رن کوئ ملګرو زه دا پروګرام رن کوم نو دلته ما سره هغه باډي نه ښکاري که تاسو راشئ دې کې وګورئ زه به دلته کې هم ورسره یو انډل واچوم تر څو بیا ماته دا انډ ال نو که زه دا پروګرام رن کوم ملګرو دا تاسو وګورئ زما پروګرام رن کېږي پروګرام کې به مشکل نه وي پروګرام به زه سیف کړم یس پې کړم نو صرف انلاین کیورډ دی نور هماغه سیم بای سیم یو ایگزیکیوشن دی څه مشکل پکې نشته دی څه ډفرنس پکې نشته دی دا تاسو وګورئ دې کې هاي او بیا hi this is show inline function دی او همدغسې بیا همداسې مختلفه یعنې په دې شکل باندې مخکې ځي نو دا موږ سره ملګرو د انلاین فنکشن هغه کوم میتودولوژي چې ده یا کوم چې د دې کومه پالیسي ده په دې شکل باندې انلاین فنکشن په پروګرامینګ کې کار کوي ملګرو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوي او زموږ یوټیوب حتما سبسکرایب کړه او که چېرې تاسو په پروګرامینګ کې مشکل لرئ نو دغه ویډیو په کومنټ سیکشن کې موږ ته خپل مشکل منشن کړئ نو موږ به انشاءالله تاسو ته په هغې باندې ویډیو جوړ کړو زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان